بسم الله الرحمن الرحیم. ایتلین د الکین سلسلې لومړنی منبر دی، دا لومړنی مرکب دی موږ سره په ایتلین سلسله کې یا الکینز کې. او د ایتلین فارمول چې دی CH2 دی. او دا موږ د پټرولیم د کریک کېدو څخه، د پایرولوز څخه، د ماتېدو څخه په لاس راوړو ایتلین. او ایتلین په اوبو کې د الکان په مقابل کې خو ډیر منحل دی، صحیح ده. الکان په مقابل کې چې د ایتلین چې دا ډیر منحل دی، د الکانونو په مقابل کې خو دومره منحل هم نه دی، صحیح ده. او دا یو اوبو کې د الکانونو ډیر منحل دی، خو په عضوي محلولونو کې، صحیح ده، په عضوي محلولونو کې دا انحلالات لږ زیات دی، لکه الکولو کې، همدارنګه ایترونو کې، بنزین کې، هلته انحلالات زیات دی. خو په اوبو کې انحلالات لږ دی. اوبو کې انحلالات لږ دی، خو د الکانونو نه زیات دی، دا به یاد ولرو. خو عضوي محلولونه چې کوم دي، عضوي محلل، په هغې کې انحلالات زیات دی، انحلالات زیات دی. او دویم دا چې لومړنی غړی دی د الکین سلسلې. او بیرنګه غاز دی، بیرنګه غاز دی، او لږ خوندور بوی لري، لږ خوږ بوی لري، داسې به ولیکو. صرف ایتلین لري، دا نور الکین نه لري. او د کاربن د میتان په مقابل کې دی کې یو کاربن زیات دی، نو په روښانه وړانګو به سوځي، یعنې ښه سوځي. د میتان په مقابل کې یو کاربن پکې زیات دی، نو که سوځي روښانه سوځي. ایتلین او هوا چې یوځای شي بیا چاودیدونکي خاصیت لري، چې هغې ته موږ پایرډیم پیو. ده ایتلین او هوا چې یوځای شي نو دا چاودیدونکي خاصیت لري. نو باید هغې سره ډېر زیاته پاملرنه وشي او ډېر په احتیاط باید دا استعمال شي، ځکه که هوا یوځای شوه نو چاودېدونکي خاصیت لري. ایتلین چې موږ د عضوي مرکبونو څخه جلا کوو، نو دا وچ تقطیر په واسطه، تقطیر ډرای فرکشنل ډسټیلیشن چې ورته موږ یو، یعنې د جوش ټکو په اساس باندې مرکبات جدا کول، نو دې ته موږ تقطیر عملیه یو. د جوش ټکو په اساس باندې مرکبات جلا کول، دې ته موږ تقطیر عملیه یو. او ډرای ډسټیلیشن یعنې چې اوبه ورسره نه وي، ډرای ډسټیلیشن اوبه ورسره نه وي. او موږ ویل چې په نفتو غازو کې ډېر کم پیدا کېږي. نفتو غازو کې موږ سره ایتلین چې دی په نفتو په غازاتو کې وي، نفتو په غازاتو کې وي خو کم وي، د میتان مقابل کې څه دی کم دی. او
ایتلین چې دی پلاستیکونو په جوړولو کې موږ سره ډېر مهم دی. پلاستیک پی وی سی شو. اوکې پروپایلین موږ سره دغه فارمول چې CH3 CH2 CH2 دی او دې ته موږ پروپین هم یو پروپین چې دا هم یو مهم الکین دی. او بیرنګه غاز دی ایشیدو ټکي -800 سنټیګریډ دی او غیر متناظر الکین دی. مطلب دا دی چې زه په دوو برخو نشم تقسیمولی، که داسې زه مات کړم په دوه ګونې اړیکه باندې، نو یو طرف ته CH2 راغی او بل طرف ته CH3 CH دی، نو دا غیر متناظر دی. نو موږ یو چې دا انسیمیټریکل دی، چې دی موږ سره انسیمیټریکل دی. کله چې موږ الکین په دوه برابرو برخو باندې په دوه ګونې اړیکه باندې نشو پرې کولی، دې ته موږ انسیمیټریکل یو انسیمیټریکل الکین دی. نو دې کې به موږ چې کله د ده تعاملات کوو نو باید مارکانیکوف اصولو ته یا مارکانیکوف قاعده چې دا باید موږ په نظر کې ونیسو. دا چې کله موږ جمعي تعاملات کوو د مارکانیکوف چې کومه قاعده ده دا باید موږ په نظر کې ونیسو. دا چې موږ په لاس راوړو نو د کریکینګ عملیې نه په لاس کولی شو. کریکینګ چې ته وایي چې یو لوی مالیکیول په کوچنو مالیکیولو باندې ته تجزیه کړې د تودوخې په واسطه، دې ته پایرولیسیس هم وایي. مثال په توګه مثلا ما سره CH3 دی او CH2 دی او CH2 دی، دا پروپان دی صحیح نه. او دا زه د نیکل په شتون کې یا د کرومیم اکساید په شتون کې دې له زه تودوخه ورکړمه، ما سره دا بدلیږي په CH3 CH2 باندې. نو د یې نه پروپین په لاس راغی او هایدروجن ګیس په لاس راغی. همدا که زه کرومیم اکساید سره وکړم نو بیا موږ سره ډي هایدروجنیشن طریقه ده چې ده ډي هایدروجنیشن. نو هغې ته هغه همدغه کمپاوند ما سره په لاس راځي او هایدروجن چې دا موږ سره په لاس راځي. نو ډي هایدروجنیشن هم کولی شو او د کریکینګ نه هم کولی شو. نو دا کریکینګ دی CRACKING کریکینګ. د پروپایلین موږ سره چې دی پروپایلین موږ استعمالو په EPR کې، یعنی ایتلین چې دی د پروپین چې دا موږ کې استعمالو په EPR کې. EPR چې دی ایتایلین پروپایلین ربړ ته موږ یو ایتایلین پروپایلین ربړ. د هغې په سینتیز کې په جوړېدو کې موږ د دې نه استفاده کوو. همدارنګې موږ استفاده کوو په ایسیتون کې، د ایسیتون په لاسته راوړلو کې موږ دې نه استفاده کوو. آیسوپروپایل الکولو په جوړولو کې آیسوپروپایل الکولو په جوړولو کې موږ د پروپین نه استفاده کوو. همدارنګې نارمل پروپایل الکولو کې موږ د دې نه استفاده کوو. نارمل پروپایل الکولو کې په جوړولو کې دې نه موږ استفاده کوو. همدارنګې ایلایل بروماید چې دی د دې په جوړولو کې موږ دې نه استفاده کوو. ایلایل بروماید د دې په جوړېدو کې موږ دې نه څه کوو استفاده کوو د پروپایلین. بیټایلین چې دی یا بیوټینز یا بیوټایلین دا بیوټایلین دا 3 ایزومرز لري. دا 1 بیوټین دی یا 1 بیوټایلین دی 1 بیوټین، دا 2 بیوټین دی. خپل دا 2 بیوټین بیا 2 قسمه دی، یو سیس دی یو ترانس دی صحیح ده. او آیسو بیوټایلین چې دا یو پاک نوم د 2 میتایل پروپین دی 2 میتایل پروپین دی او دې ته موږ آیسو بیوټایلین هم یو
نو تقریبا د 2 او 2 څلور ایزومرز دي د بیوتیلین C4H6 کې څلور ایزومرز دي موږ سره او دا موږ سره ټول چې دی په غاز حالت کې صحیح ده نو دا موږ ویلو چې ایتین پروپین او بیوټین دا ټول چې دي دا غازات دي نو غاز شکل موږ سره پیدا کیږي ټول ایزومرونه دا د الکانونو د کریکینګ څخه په لاس راځي د کریکینګ د فریکشنیشن څخه برخو څخه دا موږ سره په لاس راځي بیوټینز بیوټایلینز کریکینګ خو موږ ویلو چې لوی مالیکول په کوچنو مالیکولو باندې تجزیه کول د تودوخې په واسطه دې ته موږ کریکینګ یو فریکشن کسرونه برخې نو د هغوی یو برخه ده نو کریکینګ د برخې څخه د بیوټان څخه دا موږ سره یې په لاس راوړی شو بیوټان که موږ واخلو CH3 CH2 CH2 CH3 او د دې موږ کریکینګ وکړو صحیح ده نو ما سره به راشي CH2 همدارنګې CH2 CH3 او دا بل هم راتلی شي CH2 CH3 CH3 دا موږ سره به دې څخه په لاس راتلی شي همدارنګې د بیوټان که موږ ډي هایډروجنیشن وکړو C4H لس د دې موږ ډي هایډروجنیشن وکړو ډي هایډریشن نه ښه ډي هایډروجنیشن ډي هایډروجنیشن یعنې هایډروجن H2 تی موږ لرې کوو دې ته ډي هایډروجنیشن یو نو موږ سره بیوټین چې دا څه کېږي موږ سره دا په لاسه راځي نو موږ سره به راشي CH3 CH دوه اړیکه CH3 دا 2 بیوټین دی 2 بیوټین خو یو بل نوم هم دی د خلک اخلي ځکه دغه برخه دا وینایل ده او دا میتایل دی او دا میتایل دی نو دې ته زه ډای میتایل وینایل ویلی شم بیا ډای میتایل وینایل ډای میتایل وینایل دې ته ویل کېږي نو که موږ ډي هایډریشن وکړو نیکل په واسطه یا کرومیوم اکساید په واسطه نو موږ سره چې دی ډای میتایل وینایل یا 2 بیوټین چې دا په لاس راځي سایکلوپینتین پینتین C5H8 سایکلوپینتین او سایکلوپینتین سټرکچر داسې دی لکه نو خو څو ایزومرز ده چې دا ممکن دی صحیح ده وبخیر نو ایزومرز صحیح ده یو سایکلوپینتین دی